لغمان ولایت کې د 1 میلیون نیالګیو ایښودلو لړۍ پیل شوې. دغه نیالګي د لغمان ولایت په ګډون په بېلابېلو ولسوالیو کې ایښودل کېږي چې په دغه نیالګیو کې مثمر او غیر مثمر شامل دي. دغه نیالګي به د لغمان ولایت د سمسورتیا او د هوا د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې مهم رول ولوبوي. تقریبا 11 لکه شاوخوا نیالګي مثمر او غیر مثمر دا په لغمان ولایت کې توزیع شوي دي او نیال شوي دي. نو د دې جملې څخه په لغمان ولایت کې 10 لکه او 42 زره نیالګي کرل کېږي چې هغه د لغمان ولایت د مرکز په شمول په بېلابېلو ولسوالیو کې دي چې هغه مثمر او غیر مثمر دي. دغه راز د لغمان ولایت مسؤلین په یاد ولایت کې د زیتون د باغونو د جوړولو لړۍ هم پیل کړې چې د لغمان ولایت په ګډون په بېلابېلو ولسوالیو کې په 250 هکتاره ځمکه کرل کېږي. دا هر چې مربوط ادارو ته توزیع شوي دي هغو ته مسؤلیت هم سپارل شوی ده او د هغو ته روزنه ورسوي د هغو په غاړه دي. د زیتونو باغونه جوړیږي چې د محترلام په شمول په قرغیو او الیشنګ ولسوالیو کې د 250 هکتاره ځمکه باندې تر 25 زره څخه زیات نیالګي بڼونه جوړیږي د زیتونو او همدارنګه د بیرې نیالګي دي چې د قرغیو ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې چې تیر کلونو کې هم کرل شوي او په دې کال کې هم د دې بڼونه جوړیږي. د لغمان ولایت اوسېدونکي د نیالګیو ایښودلو څخه هرکلی کوي او زیاتوي چې د یادو نیالګیو څخه ساتنه د ټولو مسؤلیت دی. نو د دې نیالګیو کینولو کې موږ ساتنه هر وخت کړې ده او بیا هم کوو. د وطن آبادي ده موږ ته ډېره غټ فضیلت ده، موږ ته ثواب هم شته، پکې حجرونه هم شته او موږ ټول همکار یاستو. د نیالګیو باره کې موږ کار کوو. خدای دې وکړي چې ټول لغمانیانو دغه شي ته توجه وکړي او د موږ پوهنتون سره هم د غټو خلکو سره غوښتنه ده چې موږ ته نیالګي ولیکي دا موږ پوهنتون هم سره روښانه شي. په لغمان کې د ایښودل شویو نیالګیو د ساتنې مسؤلیت د زراعت ریاست او ترڅنګ یې د ولایت مقام له لوري بېلابېلې کمیټې جوړې شوي چې په یاد ولایت او ولسوالیو کې به یې ساتنه وکړي.